بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درسو کنټرول پینل کې کنټرول پینل او من خبره کوله چیرته یوزر اکاونټس باندې. نو چون یوزر اکاونټس باندې منګه یو لیکچر واغستو او په دې کې منګ ویل چې زمونږ سره عموما چې کم اکاونټس دي دا په دوه برخو شل کېږي چې یو ایڈمنسټریټرز دي او بل څه دي سټینډرډ یوزرز دي. او ایڈمنسټریټرز منګ ویل کم یوزرز دي هغه یوزر یا د کمپیوټر هغه اکاونټس دي کم چې زمونږ سره په سیستم کې بلټ ان کریټ کیږي او دغه اکاونټس په کمپیوټر کې څه لري فل اتھارټیز لري فل رائټس لري. دغه یوزر به کولای شي چې زمونږ سره سټینډرډ یوزري او یا ګیسټ اوسېږي او همدارنګه کلوکل یوزر اوسېږي سره دا ټول ته به څوک رائټس ورکوي ایڈمنسټریټرز رائټ ورکوي هغه فل اتھارټیز لري انسایډ د سیستم سره. اوس راځو موږ د دې یوزر باندې څه پالیسي نه دي د یوزر خپل څه خصوصیات دي څه پالیسیز دي چې هغه پالیسیز ګورو او په یو یوزر باندې موږ څه کوو دغه پالیسي نه امپلیمنٹ کوو دغه پالیسي نه په اپلای کوو سره. نو ډیر اسانه طریقې سره تاسو کولای شئ چې د یوزر پالیسي اپلای کړئ. که تاسو دغه یوزر ته لاړ شئ نو دې نه موږ صرف او صرف دغه نه ویل چې یاره موږ د یوزر نوم بدلو د هغه شکل بدلو ټایپ یې بدلو لکه یو یوزر د هغه ته هم د ریاست واک ورکو د ریاست دغه نه رئیس د چې ریاست دغه ریاست واک ورکو منیج بالکل د دې ټول کنټرول واک ورکو. چون هغه د کنټرول څخه غلط استفاده کوي نو بیا هغه څه کوو هغه ځنه ډیلیټ کوو سره. دغه خبرې پرون په کلاس کې موږ ټولې وکړلې او د یوزر رائټس او د یوزر پاسورډ هغه ټول باندې موږ څه وکړه کارم وکړو مکمل یو لیکچر مې په واستو. راځم اوس دوهم لیکچر ته. په دوهم لیکچر کې موږ د یوزر چې کوم بیس باندې پالیسي نه دي یعنی زم چې د یوزر د پاسورډ 15 ورځې بعد خپل ختم شي د کمپیوټر نو 15 ورځې چې پوره کیږي د 15 ورځې مخکې په څلورم ورځ د کسته و چې یاره ستا پاسورډ یو ورځ بعد دا به ختميږي. صحیح ده کنه چې 15 ورځې پوره کیږي بس د یو ورځ مخکې وارنینګ وکړي چې پاسورډ ختم شي زره. زم چې دا یوزر چې په خپل لاګین وخت کې پاسورډ بدلی نو دغه د دې یو هیستوري د کمپیوټر ساتي د کمپیوټر د څه ساتي هیستوري ساتي چې دې کس 15 ځل خپل د کمپیوټر پاسورډ بدل کړی او روانش پغم ځل سره دا شان یو هیستوري او زه بیا راپور ګورم چې را دې څو ځل په دې پاسورډ کې ویل زم چې دغه یوزر ک چیرته پاسورډ 2 ځل غلطي سره ورکو 2 ځل غلط کو د خپل پاسورډ. صحیح ده کنه په موږ ډېر کارم کړو په یوزرز کنه یادم راځي ها. نو زم چې 2 ځل دا غلط انټری د پاسورډ یا غلط لاګین کوشش وکړو 2 ځلې نو په یو ساعت وته دا کمپیوټر ټول لاک چې کار وته ونه کې یو ساعت 15 ساعت وته کار که صحیح د خلاصې 15 ساعت پورې دادی وته کار ورنه کی. زم جوړ د یو له سن تر څلور پورې زما وظیفه بل ځای کې ده خو که چیرته د سیستم د چا معمولی خپل کس نه او پاسورډ یو ځل په غلط شو دویم ځل هم ټرای وکړه په دویم ځل هم دې صحیح پاسورډ نه کو بس 15 ساعت دا سیستم وته لاک تر څو زما راته پورې دا لاک شي. پوه شوي خبره پوهیږئ. زم چې را دغه درې یوزر چې کوم دي دا درې ویلیډ یوزر دي. ویلیډ او پیژنې کنه ویلیډ انویلیډ ویلیډ دغه ویلیډ یوزرز دي. زم چې دیو ته رائټس ورکړه د دیو پاسورډ هیڅ وخت نه ایکسپایر کیږي د دیو پاسورډ نه خرابېږي سره نو ته کولای شې چې هغه پاسورډ دی شي اب نه خرابېږي یا ته کولای شې د پالیسیز کې سیټ کړې. زم چې دغه درې کم شاته یوزرز چې دي د دیو پاسورډ همیشه کمپلیکسټي اوسېږي څه اوسېږي کمپلیکسټي اوسېږي چې د دیو پاسورډ زم چې دا ډېر ګوتې وي شاید د دیو پسې ترټس ډېر زیات دي ترټس کو پیژنې کنه ترټس ډېر زیات اوسېږي سره. نو زم چې د دیو پاسورډ داسې ایزي نه هغه نو زه کولای شم چې هغه پاسورډ ریکوایرمنټ وځي څه کم کمپلیکسټي کې چینج کم سره. پاسورډ یاد لرئ تاسو څونه پاسورډ چې ملاويږي په هر اداره کې دا په درې قسمه اوسېږي یا به ویک پاسورډ تاسو ته ملاويږي یا به تاسو ته میډیم پاسورډ ملاويږي او یا به تاسو ته سټرانګ پاسورډ ملاويږي او هر ټیچر یا
ایون هر یو د اورګنایزیشن امپلوی په اداره کې یو خاص خواص لري یا دغه امپلوی یا دغه کارمن ایون ز خپل ځان وخم استاد یا داسې نور چې په هر اداره کې کار کوي هغه فرض کړو خان شي بل هر یو اورګنایزیشن شي ال دغه خپل یو ویل وي دغه استاد یا دغه سټوډنټ ایون سټوډنټ کوم شي لکه دا خو انټرنل دغه موږ راځي کنه سورس راځي خو انټرنل سورس به موږ هغه ایکسټرنل سورس راځي انټرنل سورس باندې خبرې کوو نو بیا غي دغه خاص رائټس ورکول کیږي هغه خپل د مقام هغه خپل د علم او د خپل د پوهې په لرلو سره هغه د خاص یو ویلی وساین کیږي سره نو دا هر اورګنایزیشن کې څونه کارمندان دي دا غي په ترو باندې هر کارمند د خپل مقام ورکړل شي سره هغه ته ترانسفر شوی هغه ته پاس شوی سره نو دا چې موږ د کمپیوټر منیجمنت کې متاسو هر دغه های لیول ادارو ته ځي کوم چې اورګنایزیشنز دي لکه بانک شي د کمپنی شي د روشن داسې نور کوم میډیا سنټر شي په دې کې تاسو ته مختلف ریکوایرمنټس په سیستمو کې ملاويږي خو چون الته یو قوي آی ټي اوسېږي سره ته قوي آی ټي ونه اوسېږي سره نو ته کولای شي چې هغه ته ډېر مشکلات را جنریټ کړي دا چې بنه کوي ښه او کنه آی ټي وای بیا تاسو د لاس زری نو الته مختلف ریکوایرمنټ یا مختلف حقوق څه دي د کمپیوټر په بیس باندې دا څه کیږي امپلیمنٹ کیږي سره نو چون موضوع لري لانه شي راځو په دې پاسورډ باندې اوس من خبرې کوو کته سره شي مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک وکړئ او مینیج تراشي صحیح ده کنه مینیج تراغله نو تاسو کوم مینیج کې راشي او په دې کې راشي څه ته دا لوکل یوزر ان ګروپس ته مکمل یو ګروپ ته رائټ ورکې یو ګروپ ته یو قسم حقوق سپاره بل ګروپ ته بل قسم نو ته به یوزر کریټ کې په څه کې په ګروپ کې او دې کې د هر ګروپ هغه حقوق معلوم دي خو خیر موږ راځو نن د یوزر خبره کوو بیا به د ګروپ خبره وکړو زما سره اوس په کمپیوټر کې دغه یوزرز پراته دي ګورئ ایڈمنسټریټر دی ګیټ دی جانولی دی روحان دی صفی دی او سلمان دی دغه یوزر زما سره اوس دلته څه دي موجود دي پوه نه شوي که تاسو راشئ دغه جانولی په باره کې د دې مور دغه ته لاړ شئ سیټ از پاسورډ ورته ورکولی شي آل ټاسک دی هم ډیلیټ رینیم د دې خصوصیت پراپرټیز دلته هغه جانولی نوم ډسکرپشن پاسورډ نیور ایکسپایر ګوره دغه د دې خصوصیت د پاسورډ به هیڅ کله نه بدلیږي سره او که زه دا چیک درې کوم او بیا اپلای کوم او بیا اوکی کوم اوس د جانولی پاسورډ ریکمندډ څونه ورځې بعد به ایکسپایر کیږي 2 ورځې بعد یعنی اپریټینګ سیستم چې دا ډیفالت خو دی شوی چې دا څه کیږي 2 ورځې بعد به ایکسپایر کیږي سره او که زه راشم پرس کدل د کی مثال په تور دلته نزل شم چیرته دا خو د یوزر مینیج ته زرالم کله ته کنټرول پینل ته لاړ شم ایڈمنسټریټیو ټولز تاسو ویل کنه ووم بل پدې کې کمپیوټر مینجمنت تاسو ویل کنه تاسو ګورئ دا ډیفریشمنت اینڈ اپټیمایز ډرایورز دا مې ته ویلې دا چا یادي د نور سره ډیسک کلیناپ مې ته ویل ډیسک کلیناپ او مونږه ایونت ویور کې مونږ ګورو چې هغه یوزر څو ځل غلطه ټرایلی سیستم ته کړی دا مونږ دا جنریټ کړی یو ایونت ولګوا چې یو ځل پاسورډ غلط کړي به غلط پاسورډ کړي زم چې دا یوزر څنګه ما کمپیوټر ته داخل شي د ټول ریکارډ واخله چې دا څه شی ګوري په دې کمپیوټر کې صحیح ده کنه دا ټول ریکارډ دا وي دا خپل کړي دلته تللی دی ایونت تاسو یو انټرنیټ لګوري یو منټ دي شان بای تاسو ډیر دغه اوسېږي